ټایم بیس په ترکیه کې د ګوندونو ښځو او د افغانستان د مدني ټولنې له اساس سره ولیدل. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او افغان ټوډے نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی ټایم بیس یکشنبه د خبرګولې پر اتمه د ګوندونو د ښځو او د افغانستان د مدني ټولنې له ځینو استازو سره په ترکیه کې ولیدل دي. د اسلامي وحدت ګوند استازی محمد ناطق د 800 رسمن ته ویلي چې د لیدنه کې د ښاغلي ویس د افغانستان د ژغورنې مقاومت شورا او غړو له اساس سره د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. هغه زیاتونه چې په دې لیدنه کې یو ټول شموله ادارې له رسیدو مخکې د افغانستان لاسته راوړلو او حقوقو په حق له سیاسي هوکړه او خبرو اترو په اړه بحثونه شوي دي. ملګرو دا په زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.